د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ننګرهار ته سفر وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان مریض کال د جدي میاشتې په 26 نیټه ننګرهار ولایت ته سفر وکړ او هلته د دې ولایت په مقام کې له علماو، قومي مخورو، سوداګرو او ولایتي مسؤلینو سره پر کتنې سربیره د دې ولایت له زر بستریز روغتونو څخه هم لیدنه وکړه. محترم ملا صاحب له علماو، قومي مخورو، سوداګرو او ولایتي مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال وویل د افغانستان د پرمختګ او صنعتي کېدو په موخه د دوی ټوله هڅه دا ده څو په کور دننه د خپل اړتیا وړ برېښنا تولید کړي چې په دې سره به د هېواد اقتصادي پرمختګ ته لاره هواره شي. محترم ملا صاحب زیاته کړه چې د سوداګرۍ او ترانزیت کچې د زیاتېدو په موخه یې د کابل جلال آباد لویې لارې د دوهم سړک جوړولو پروژه هم په خپلو کاري لومړیتوبونو کې نیولې چې په نږدې راتلونکي کې به یې د ټولګټو محترم وزیر د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله سره شریکه او منظوري به یې واخلي. زه چې نن دې ځای ته راغلی او ستاسو سره خبره کوم په یو امید یم انشاءالله تاسو ته په دې باندې اطمینان درکوم، ځکه دا اهمه خبره ده چې کوم موږ تاسې عمومي سړک دی چې تر کابله پورې روان دی، په دې موږ خبرېږو چې روزمره په دې کې ټکرونه کېږي، په دې کې د انسانانو ژوند اخیستل کېږي. نو اهمه خبره دا ده چې موږ باید د بدیلې لارې په فکر کې شو. نو ستاسو چې کومه خبره وکړل د فواد جامع وزیر صاحب محترم، بل وخت هم دا بدیله لاره کتلې ده، نو اوس مو مقصد دی دغه ته راوستلی دی چې په دې باندې دی بیا نظر ثاني وکړي او دا موږ تر مشرتابه پورې خامخا رسو دا خبره، ځکه دا یو اهمه موضوع ده او داسې یو کوچنی کار نه دی چې د ده په وس یا زما په وس. نو انشاءالله دا امید لرو چې موږ به د دغې دوهمې لارې دپاره د منظورۍ دپاره خپل هڅې وکړو او دا به تاسې د دغه لارې څخه انشاءالله برخمن شئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه چې اسلامي امارت په پام کې لري څو په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار د سوداګرو د ملاتړ په موخه د شوکانو پر صادراتو ټاکل شوي ګمرکي تعرفه راکمه کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل چې اسلامي امارت د خپل اړوند ارګانونو او له ملي سوداګرو سره پکې همغږۍ هېواد ته د راستنه شوو کډوالو ستونزو ته په وخت او ښه ډول رسېدنه کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت داسې یو طرحه جوړه کړله چې ټوله نظام په دې کې دخیلو، چې کمیټې ورته جوړې کړلې، تجارو، صنعتګارو، هر چا خپل وس و توان وکړي سره د افغانستان د اسلامي امارت هغه چې دا خپل هستي و نیستي هم د دې سره شریکه کړې ده. خو هغه مهاجر چې راغلي دي هغه الحمدلله ښه په عزت، ښه په ابرو باندې که د کوم ولایت و هغه ولایت ته انتقال شوي دي. محترم ملا صاحب په بهر کې پر ټولو میشت افغان کډوالو غږ وکړ چې خپل هېواد ته راستانه شي. اسلامي امارت دوی ته هرکلی وایي او تر خپل توان پورې ملاتړ کوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت به په تدریج سره د امکاناتو برابرېدو په صورت کې د دوی ستونزو او غوښتنو ته رسیدګي وکړي. همدارنګه محترم ملا صاحب ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د دې ولایت له زر بستریز روغتون څخه هم لیدنه وکړه. محترم ملا صاحب له یاد روغتون څخه د لیدنې پر مهال وویل چې دوی به اړوندو ادارو ته د دغه روغتون د پاتې چارو پړولو په اړه لارښوونه وکړي څو یې پاتې کارونه په وخت تکمیل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د روان مریض کال د جدي میاشتې په 28 نیټه ماښام مهال بیرته کابل ته راستون شو.